ولسمشر غني د هیواد سیاسي او جهادي مشرانو ته پرون ورځ په ارګ کې میلمستیا کړې ده د چې دغه میلمستیا ولسمشر غني د څه لپاره کړې ده په کومه اهدافو لپاره یې ترسره کړې ده او کومو سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم ولسمشر غني تېره شپه د هیواد ټول سیاسي مشران د نیک نیت له مخې په ارګ کې له خپل اړخه جوړې کړې میلمستیا ته وربللي وو په دغه میلمستیا کې د مصالحې شورا رئیس عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادپرس پانتا یونس قانوني محمد محقق باتر دوستم زلمی رسول حمدالله محب او یوسف غضنفرو ګډون کړی وو په ټولنیزو رسنیو کې له دغې لیدنې وروسته له ولسمشر سره د سیاسي مشرانو د مجلس او د دلشکا جومات کې په ګډه د تراویح د لمونځ انځورونو د ولس ترمنځ د خوښۍ څپه راپورته کړې ده ګڼو فیسبوک کاروونکو له ټاکنیزو جنجالونو وروسته په یوه ټغر د سیاسي مشرانو دا ډول راټولېدنه هیله بخښونکې او د دښمن لپاره زړه ماتونکې بللې ده دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حامد کرزي او استاد سیاف په ګډون یعنې په منځګړیتوب د ارګ او سپیدا ترمنځ روغه جوړه وشوه او عبدالله له ټاکنیز جنجال څخه د تیریدو په بدل کې د سولې د چارو مشري او د مصالحې شورا ریاست ومانه درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې الله په امان ښه وخت